دا د کال 2021 د مارچ 14مه نیټه ده. زه د ضلع شانګلې په یو کلي لیلوڼۍ کې شپه کومه. دغه کلی زما پلرنی ټاټوبی دی. ضلع شانګله چې په کال 1995 کې د ضلع سوات نه جدا شوه او د جدا ضلعې په حیث باندې وپېژندی شوه. نن درته د دغه لیلوڼۍ کلي د سحر وختي څنګه شروع کیږي د دې د خلکو ژوند جواک دغه ټوله قصه درته در رسوم. زه اوس سحر راپاڅېدمه، د مانځه په غرض باندې جومات ته لاړم. دلته دغه روایات هم ډېر کلک او پیاوړي دي. ما مونځ وکړو، د مانځه نه پس راغلمه کور ته او مورجانې راله زبردستې تودې چای پخې کړې. یاده دې وي چې نن ورځ ډېر سخت باران دی په لیلوڼۍ کې. لیلوڼۍ چې تاریخ پوهان وایي دا د یو هندوي نوم و. په دې منطقه باندې چې کله د هندوانو واکو نو لیلوڼۍ نومې یوه هندوه میرمن به دلته واکداره وه او دا چې د دې ځای ټول د خلکو سره ډیلینګ یا د خلکو سره کړه وړه ناسته ولاړه او تر دې چې د دې ځای په اقتصاد کې د میرمن لیلوڼۍ ډېره لویه ونډه وه. ضلع شانګله چې دوه د صوبایي اسمبلۍ غړي لري او یو د قامي اسمبلۍ غړی لري. دغه ټوله د سحر قصه د لیلوڼۍ به درته کومه چونکې ضلع شانګله ډېره لویه ضلع ده، په 1.5 آبادۍ باندې مشتمله 4 تحصیلونه لري. خو زه به تاسو ته قصه یوازې د لیلوڼۍ د کلي کومه. دا کلی د ښکلاګانو ټاټوبی دی. دلته چې باراني سحر وي نو بیا پکې یوه بله ښکلا وي. ضلع شانګله ټوله ډېره ښکلې ده، خو نن به قصه د لیلوڼۍ کلي زما بیخي د خړپوڅو کلی دا قصه به تر تاسو در رسوم. ملګرو اوس دا شیبې زه راوتی یم او د لیلوڼۍ په کلي کې ګرځم، چترۍ په سر، شړۍ په وجود، د چایو یو ډېر لوی مګ په لاس زه روان یم. ملګرو زه به تاسو ته دا هم وایم چې نن اسمان ډک جام په لاس تندک خوړلی دی او دا وایي چې که نن نه ورېږم نو کله به ورېږم. بارانه نور هم په شیبو شیبو راورېږه، هغې له خوند ورکوي ډېر د بارانونو موسم. باران نور په تیزۍ باندې شو. زه غواړم چې د تود چایو نه یو ګوټ وکړم، خو ولې دا امکان ځکه نه را جوړېږي چې بیا به مې باران لمدی. دا ځوانان هم را خوشي دي، د خپل کار روزګار په غرض باندې دیو بازار ته ځي یا ورته مونږه کلی وی او کلی. دا اسماعیل دی. اسماعیل ته څنګه یې؟ ښه چېرته روان یې ته؟ لږ ښه رانږدې شه که نه، که دا چترۍ جنګېږي زما استاده. یاره بس چل وکړه خو کلي ته پی وړې. دا پی چاله وړې؟ راښکاره که ته په دې کیمره کې. دا قدرمنو هر سحر دا خلک وشو پی ولوشي د خپلو څاورو نه مال نه او دا بیا نیکانو له وړي. نیکان هغه خلک دي د چا په مینه یا کوټه کې چې دوی پاتې کېږي. نو دا راته ووایه چې د پیو پیاله په څو ده نن سبا؟ پیاله په 60 روپۍ. په 60 روپۍ پیاله ده او نیکان یې در هم په 60 روپۍ لي؟ نیکان یې په 15 روپۍ لي. په 15 روپۍ لي او په پیو کې اوبه اچوئ که نه؟ بلکل سوچه پي او ته یې لوشي که پلار دې لوشي؟ پلار مې لوشي. میخه خو په تا نه ده باندې که نه؟ ښه او سبق وایې اسماعیله که نه؟ سبق خو نه وایم. سبق نه وایې که نه؟ نو چې غټ شي نو څه به جوړېږي؟ پی مې او میخې او د دې کار به کې خوشحاله راته اوسي. ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو دا ځوان یوازې هم د دیو زرې معاش یا د ژوند جرنده چې ده نو هغه په دغه پیو باندې چورلي. دیو مال ساتي، دغه میخو نه چې کم شوده کم پی په لاس باندې راځي نو هغه به دیو نیکانو له وړي او نیکانو باندې خرڅوي. زه غواړم چې په دغه شیبو کې خپل د چایو د کپ نه یو ګوټ هم کومه او دې غاړې یو ګاډی هم را روان دی. خدای پاک دې خیر کړي. بخیر ستړي مه شئ، ستړي مه شئ. دغه ګاډی په سهار سهار کې راغی چونکې باران ډېر زیات دی. ما چترۍ کېښوده په دې خاطر باندې چې خپلو مینانو ته خپل د وطن ښایسته انځور ورسومه. په دغه باران کې که هر څومره یخ هم دی
او زه لوټه نه یم چې خوره به شمه، خو بیا هم دا ده چې دا باران دومره په تیزۍ سره ورېږي نو یو څه د کتو او د لیدو او د محسوسولو ډېر لوی فرق وي. خو بیا هم په دې خاطر چې تاسو ته ټوله او ښکلې قصه در ورسومه، کله کله به زه چتره ږدمه او د چایو نه به ګوټ کومه. مخکې به ځو. زه لا روان یم، راته د عزیز مانیروال صاحب څو شعرونه را یاد شو. او د غره په سر کچه کوټه ده او باران ورېږي، ہے د چا د یاد را سره شپه ده او باران ورېږي، ہے باران ورېږي، ہے چې ته به چرته یې جانانه، ستا عزیز چرته دی، په منځ کې لویه فاصله ده او باران ورېږي. قدرمنو، چونکې یو خو یخ هم دی، بل زه ټول رپېږم نه د یخ نه. دا ما تاسو ته وختي وي چې سړی په خپله دې میدان ته بډي ووایي او رودنګي نو پته یې لګي. خو زه په دې باندې لږ داسې یو اظهار کوم چې عزیز لالا وایي چې کچه کوټه ده، خو دغه کوټې اوس پخې شوي دي. بل ځای کې عزیز لالا دا هم وایي چې ہے کلیوال مروتونه د خاردړو کېړانده شو، اوس نستا څه پته لګي او نه زما څه پته لګي، ہے یې لکه په خیر په خیر مه راکوزېږه مه راکوزېږه نیکه مه راکوزېږه، همدغه ځای نه په خیر کو. نیکه ته څنګه یې؟ ټیک ټاک خوشحاله کار روان کړی دی. سبزلي څنګه یې؟ یا لکه قدرمنو بالکل خیر دی بالکل. څه کار دی نیکه ده؟ ښه دا پیلر ماتی ښه قدرمنو دا بالکل خیر دی. نیکه ته ښه څاوري موري کړي کړی هر څه ښه دي. دې یارانو اور لګولی دی دلته ناست دي. سبزلي دا راته ووایه چې یاره دا یخ ډېر زیات نه دی، ستاسو لاسونو یخ نه کېږي که نه؟ نو په دې موسم کې خو په کار نه ده چې لږ ښه وی دا موسم مارچ دی اوس، هر جړۍ په وجه یخ دی. او نور حالات واقعیت څنګه دي د کلي ولس؟ سهار څه ټایم پاڅئ تاسو؟ د بانک نه مخکې پاڅئ او بیا خپلو مزدورو له کارونو له روان شئ. په دې کلي کې زیاته مزدوري څه ده دلته؟ څه ښه نور داسې څه تړلی کار نشته دلته؟ د شانګلې ډېر خلک د کولې په مزدورۍ کې دی. ښه ګران کار نه دی دغه؟ په خپله د کولې مزدوري کړې ده؟ ښه نو ته ولې د شانګلې خو هر ځوان دې ته تللی دی، نو ته څنګه نه یې تللی؟ ښه زیب کاکا راغی. زیب کاکا دا راته وایي چې تا د کولې مزدوري کړې ده خپله؟ تا هم نه ده کړې؟ دا ولې؟ ښه تا دلته را څاوري موري او دا یاره خوش قسمته سړی ښه چې د کولې مزدوري نه ده کړې. اورېدلي دي وایي چې دا ډېره سخته مزدوري ده. لکه کته به ډیپ ته کوزېږي او ځان به ستړی کې بلې دنیا ته تللي دي. زنده‌باد. خوشحاله راته اوسې خوشحاله راته اوسې. قدرمنو دې سړي اور بل کړی دی او اور چې بلیږي لوګی خیجي نو و دا بیلوګي لمبې زما د زړه نازینا. دی خوا باران دغلته اور او دلته چې کوم دی نو څنګه چې ما تاسو ته ووایي د غره په سر هی پخه کوټه ده او باران ورېږي. څه شوې هغه کچه کوټې؟ به هر حال د وخت سره د خپل تاریخ په رڼا کې نوي دور کې هم خپۍ خوده په کار دي. اوس هر طرف ته به تاسو ته د سیمټو کوټې ښکاري، هر طرف ته به د بلاکونو او د خښتو آبادي ښکاري. هغه غوریجان، هغه شیدلۍ، هغه بیاشونه، هغه برګې، هغه د خاورو کوټې، هغه اوس دلته د نشت برابر دي. خال خال په نظر باندې راځي. دا پورې توحید آباد دی چې دلته زمونږ د کلي یو ډېر جید عالم مولانا نذیرګل صاحب میشته دی او په ډېر نوي انداز باندې د مینې محبت په ژبه باندې زمونږ د دین خدمت کوي او پوره نړۍ ته یې رسوي. زه لا روان یم او هیلهمند یم چې تاسو ما سره یې. ملګرو اوس پکې موږ رالو دا کلیوال رنګونه دي دلته ناڅاپي یو نکاح دی. نکاح
زمونږ څه نیکان دي د هغو نیکه نیکه دا په کوم ځای کې دی ځای دې معلوم کړو که نه باکرۍ ده جي ښه دا بکرۍ ده ما او دا نیک اوس راغلي وو نو موږ به ځان هغه ځای ته رسوو چې چېرته مولي صاحب به راغلی نیکه که نه راغلی که نه به علاقو ښه دا د چا دی د امیر صاحب د زوی دی دا امیر صاحب دا چې را روان دی دا ښه قدرمنو دا امیر صاحب دی دی را روان دی او موږ ډېر خوشحاله وو چې ناڅاپي سهار سهار کې راوتي وو باران مو نو راډو پکې راځئ راځئ نیکانو راځئ غمونه به یې نه کوئ ښه دا خو ډېره ښکلې واقعه پکې وشوه قدرمنو دا اوس نیکان دي نیکه دا راته ووایه چې موږ ځای ته صحیح را رسېدلي وو که نه ښه او نیکه دې سړي چېرته کټوۍ مټوۍ څټلې ده که دومره سخت باران دی د ګیدړ واده دی که نه د دې سړي دغه دی نکاح دی او اکثر باران وي نو وایي د ګیدړ واده راځئ نیکانو راځئ او ملګرو زه به اوس تاسو بوځمه دلته زمونږ د دې نیکانو نکاح دی د خوشحالۍ وړې وړې موقع به په زور باندې را جوړو او ځان سره به دا خلک ملګري کوو خدای ته پکې خیر واچوي چېرته ارتاو نه شمه دې نیکانو ته به پاتې راشو چې سړی خارې شوی دی ګرځېدی نه شي قدرمنو اوس د ناڅاپي یو قسمه زه خو ناڅاپي رالمه او دلته نکاح نو په هغه دستوره باندې ورالمه هغه دستوره سرته ورسېده باران هم ورو اوس خپله ملا نری کړې ده های های او ما د دستورې نه ځان سره ککوړی راواغست ککوړی قدرمنو هغو ډېر ویشي چایو ته یې سار شه خو مې نه ځکه چې زه خو ناڅاپي راغلی یم به هر حال دا زمونږ کلیوال ککوړی دی دا په ګوړه کې یو غټ کړهیچی هغه کړهیچي کې غوړي وروري دی او دا د ګوړې نه جوړېږي دا ډېر ښه شی دی دې بېله مزه ده او دا ګورې زه په ښي لاس خورمه خو دې کیمره کې دا ګس ښکاري زمونږ د کتونکو خو دا هم به یو غټ مصیبت وي که نه خلکو دنیا آباده کړه او موږ لا په دې کې ناسو لوی مسلې راته بیا په دغه کې هم جوړېږي به هر حال زه به اوس روان یم او زمونږ دا ګیر چاپېره دا شنه پټي دا ښکلاګانې کته دا نری خوړ روان دی یاد دې وي چې دا زه د لیلوڼۍ د کلي د سهر قصه تاسو سره شریکومه لا قصه روانه ده هغه هغې ته لاړه او قصه قصې ته لاړه مخکې به ځو قدرمنو د دې ککوړې د خوراک بېله مزه ده بېله یو شي یخ شي او یو ککوړه شي او بل بیا داسې د خادۍ ککوړه هلکه څه کوئ زویه ها ګوشۍ ګورئ قدرمنو دا د کلي یو بله قصه ده نو ګوشۍ بیا موندې که نه ته وښیه کم دي ته وښیه شابسې راکوز شه کته راشه زویه نر به چوړی دی قدرمنو زمونږ په کلي کې په دې موسم کې ګوجۍ کېږي ګوجو ته مشروم وایي مشروم دا ګورئ جي دا د مشروم فیملی ده دې کې خریړی ومي دې کې ګوجۍ ومي او دا چې کله اسمان وګرړېږي نو چې اسمان وګرړېږي خلک څه وایي وایي اوله ګوجۍ زما او څنګه وایي اولنۍ ګوجۍ زما چې کله اسمان وګرړېږي نو وایي اولنۍ ګوجۍ زما دا ګوجۍ او نورې ګوجۍ شته که نشته دا یوه ده او د هرې ګوجۍ یو ملګری ومي که نه د دې ملګری دې موندلی دی که نه نه دی موندلی او سبق وایې تاسو که نه زویه سویم کې یې تاسو پنځم کې ښه ټیک شو دا ګوجۍ ورواله ښه قدرمنو دا ګوجۍ ده دا میډیسنل پلانټ دی یو قسمه دا ځوانان ګرځي په دې لارو کوڅو کې دا یو نیچرل پروسس دی دلته ګوجۍ کېږي بیا د ګوجو ځان له خپله یو قصه ده دا زمونږ په دې غرونو کې یو طرف ته دا ګوجۍ ډېر ښکلی خوراک دی ډېر هیلدي خوراک دی او بل طرف ته دا یو میډیسنل پلانټ دی دا په دوایانو کې استعمالېږي او بیا دا وچې شي د دې کیلوګان ډېر په ګرانه باندې خرڅېږي د هرې ګوجۍ په خوا کې یو بل ملګری ورسره دا جوړه وي جوړه نو
یوه ګوجه چې څوک بیا ومني نو خوا او شاته ورسره ګرځي وایي بله ګوجې به هم وي د دې ګوجو علامت دا وي چې موښکۍ وشي موښکۍ دا موښکۍ دا چې کوم دی که نه دا ګل تاسو وینئ دې ته موږ موښکۍ ویو دا موښکۍ هم یو میډیسنل پلانټ دی دا هم خلک راشوکوي او بیا په کیلوګانو باندې خرڅېږي دا زمونږ د لیلوڼۍ د کلي یوه بله قصه ده لیلوڼۍ د کلي اخري قصې شریکوم او بیا بس کومه زه هم ستړی شوی یم د ککوړې نه به هم یو شوړه وهم اوس زه خپل ککوړی په لاس واپس بیا رانږدې ما هغه منزل ته هغه ټاټوبي ته هغه ډګر ته د کوم نه چې ما شروع کړې وه یو طرف ته سپرلی هم بیخي د سپرلي پیغلتوب چې دی نو هغه په جوبن کې دی دا یو ځوان د کلي نه هغه ځوانه په خیر رالې لاس نه میلاوو ها د کوم ځای نه رالې کلي ته څه شي له تللی وي ښه ته د کوم ځای رې شیشڼی څومره پیاده لار به ته وهې ته چې کلي ځې 2 کیلومتره 2 کیلومتره ته هر ورځ پیادل ځې او پیادل راځې او سودا راوړې ښه نو ستاسو بره شیشڼو کې د سودا څه سهولیت داسې ډېر نشته نه سهولیت شته دی خو دا څه سودا داسې مطلب لکه اوس د ماشومانو دپاره سکول بیګ شو یا داسې دپاره نه میلاوېږي ښه دا تا بیګ راوغست ماشومانو دپاره های های بچی د سکول نه قلار نه شي زه به پردۍ جامې ګنډم تا به ساتم دا خلک په سبق څومره مین دي نو بره سکول شته دی که نه شیشڼو کې پرایمري ده که های سکول دی پرایمري نه والا بس های پکې هم دی پرایمري هم ده ښه او ستاسو دا روډ ډېر بېحله دی دا روډ دا ولې نه جوړېږي روډ خو بس دغه سیاستدانو کارونه دي ښه نو سیاستدانو ته به څه پیغام ورکړې شوکت یوسفزی د دې القیزي موره چارواکې ده ډاکټر عباد دی بس بالکل ټول خپلې وعدې دغه دروغ کړي نو بس راشي وعدې به وکړي وعلیکم سلام کاکا په خیر علې ستړی مه شي خپلې وعدې به وکړي موږ به دا وکړو دا وکړو دا وکړو هېڅ هم ونه کړي بس راشي او لاړ شي ای های ستا په وعدو څه باور ستا په وعده څه لګي ډېره ښکلې خبره ده وکړه چای د باندې اوس کومه راځه ککوړی خورې ککوړی خوشحاله اوسي قدرمنو سپرلي پیغلتوب هم په جوبن کې دی بل طرف ته چې کوم دی نو دلته خلک په دې بارانه کې لګیا دي بازارونو ته دا دی نه کوم پی راغستې دي ښه تاسو له ده سره دا دغه لیدی شئ ما چې تاسو ته په سهار کې ووې اوس ورو ورو د سهار هغه څیره چې ده نو هغه داسې ماسپښین ته ورو ورو بدلیږي خو لا پکې شیبې شته دی اخري یو څو خبرې کوو بیا بس کوو قدرمنو زه تقریبا واپس را رسېدلی یم دا اخري شیبې دي زما ککوړی هم تقریبا ځای په ځای ما خرپولی دی یخو نو ډېر خوند یې وکړو بل دې کې برکت و دې کې اخلاص و نو د ختمېدو نوم ګوری نه اخلي زه اوس واپس هغه ځای ته راورسېدم د کم ځای نه چې ما شروع کړې وه کم جومات کې چې ما لویه فریضه د سحر مونځ کړی او بانګ د سحر واورم که وانه اورمه ما سحر منزله پاسوي بنګړي نو زه ستاسو د ټولو هم ډېره زیاته مننه کومه دا زمونږ د شانګلې د لیلوڼۍ د کلي سحر و چې هغه مې تر تاسو در ورسو خوشحال اوسئ آباد اوسئ زه به دغه هڅه کومه چې چېرته لاړ شمه نو ستاسو د ذهني ښکلا دپاره د جمالیاتي ذوق د ښایست دپاره به یو نه یو ویډیو خامخا جوړومه او قدرمنو اوس ما وسکټ غاړې ته کو شړۍ مې کېښوده رڼایي هم راخوره شوه او بیګ مې چې د سبا سترګه راخیږي ما به پنډو کې د سفر تړلی وینه د ګلونو د ښار پېښور په لور باندې روان شومه زما جنت جنت وطنه ما غریبي ستا په کوڅو کې نه پرېږدینه زما د ښار په لور باندې هلته مارکیټ لوی دی هلته مزدوري ډېره ده هلته کار ډېر دی په شانګله کې نسبتاً سهولیات کم دي هغسې پرمختګ نه دی شوی مارکیټ هغسې لوی نه دی نو دا زمونږ مجبوري ده چې د خپل نغري نه د مور و پلار د خوا نه موږ روان شو او د ښار د لوی سینې په لور باندې مزل شروع کو زیړ مازدیګری په پېښور کې دی او بیا وایي چې تا پېښور پرېښی دی که ما پېښور پرېښی دی زه چې لږ حساب وکړو چې چا پېښور پرېښی دی او د وطن د سر دستاره و شانګ لپاره ښایستونه دې ستایمه خوشحاله او آباد راته اوسئ